اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه و احترامات مو منئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو تیر درسي لیکچر کې موږ د میمي ساکن په احکامو باندې خبرې کړې وي او نن د لام تعریف په هکله خبرې کوو ځکه چې قرآن کریم کې څه چې په ټوله عربي ژبه کې لام تعریف ډیر کارول کیږي او ډیره اړینه ده چې په لام تعریف باندې پوه شو چې څنګه تلفظ کیږي، په کوم وخت کې لام تعریف تلفظ کیږي او په کوم وخت کې نه تلفظ کیږي. مطلب دا چې په کوم وخت کې اظهار کیږي، په کوم وخت کې ادغام کیږي. نو دا ډیره اړینه موضوع ده چې باید په لام تعریف باندې پوه شو ځکه د عربي ژبې په اصولو کې تاسې به طبعا لیدلی وي چې ال کلمه ډیره کارول کیږي. نو دا ډیره اړینه ده چې په دې باندې باید پوه شو چې کوم حالت کې څنګه ووایو. نو نن انشاءالله په لام تعریف باندې خبرې کوو. حتما انشاءالله تاسې به د حروف شمسي او حروف قمري نومونه اورېدلي وي. انشاءالله د هغې سره به هم بلد شو. خو تیر درس کې مو د میمي ساکنه په هکله خبرې وکړې چې 3 حکمونه یې لرل. ما ویل چې د میمي ساکنه نه شاته چې د میم حرف راشي هغې صورت کې ادغام کیږي، یعنی میم په میم کې ننوځي. نو او بیا مې ویل چې کله میم نه شاته د با حرف راشي په دغه صورت کې اخفا کیږي، میم به پټوي. او نور په بقي ټولو 26 حروفو کې کله چې د میم ساکنه نه شاته بقي د میم او د با نه سوا کوم حرف هم راشي دغه 26 حروفو نه هغلته اظهار کیږي. نو موږ په ادغام او اخفا او اظهار د میم ساکنه باندې پرون خبرې وکړې. نو انشاءالله ورو ورو مسؤلیتونه کمیږي ځکه چې موږ په نون ساکن او تنوین حکمونه چې ویلې موږ په 4 مواردو باندې خبرې وکړي چې نون ساکن او تنوین کې موږ ویل چې اخفا کیږي، اقلاب کیږي، اظهار کیږي، ادغام کیږي. خو کله چې د میم ساکنه احکام ته داخل شو اقلاب ته لري شو 3 موږ ویلې چې اخفا کیږي، اظهار کیږي او ادغام کیږي. او نن چې کوم موارد وایو د لام تعریف په هکله یو بلم کم شو، یعنی مطلب دا چې اقلاب او اخفا دواړه کم شو. نو مطلب دا چې یا به اظهار کیږي او یا به ادغام کیږي. نو نن به انشاءالله په لام تعریف خبرې کوو چې لام تعریف څه ته ویل کیږي، ولې لام تعریف ته کارول کیږي، آیا لام تعریف لام دی او که کوم بل حرف هم ورسره دی. انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو. مرګرو نننی موضوع ډیره دلچسپه موضوع دی، یعنی مغلق او پیچیده نه دی، خو دې په خاطر چې نسبتا زیات مثالونو ته ضرورت لري چې تاسې پې پوه شئ. نو زه زیاتې خبرې دلته نه کوم، د تختې تر مخ به باقي خبرې کوم. نن به انشاءالله په لام تعریف باندې خبرې کوو. زه به د کمره لږه جګه کمم. نو مرګرو لام تعریف ډیر مهم دی ځکه عربي کې ډیر کارول کیږي. خیر دی تاسې به اوس وایئ چې د لام تعریف کوم یو دی چې عربي کې ډیر کارول کیږي، خو اوس به طبعا تاسې ورسره بلد شئ، مشکل نشته. او مرګرو که څه پوښتنه مو لرله هر وخت زه د ستاسې د درس مطابق ټوله پوښتنې جواب کوم. مقصد که هر څه پوښتنه وه تاسې کوی شئ چې پوښتنه مطرح کړئ، زه ستاسې پوښتنې ګورم. مرګرو موږ د لام تعریف صحیح دی، لام که زه لام داسې ولیکم صحیح دی، خو که تاسو زه لام داسې ولیکم تاسې به ووایئ چې دغه لام یعنی څنګه التعریف که عربي په اصطلاح ولیکو التعریف صحیح لام تعریف. نو مرګرو نن په لام تعریف باندې خبرې کوو چې د کوم قسم لام دی. لام چې کله موږ تعریف وایو نو دا معنی چې دا لام ځانګړی دی. تاسې به طبعا د تعریف او تنکیر نوم اورېدلی وي، یا به تاسې طبعا د اسم معرفه او اسم نکره نوم اورېدلی وي. که نه وي تاسې انګلیسي کې موږ ویلي دي پراپر ناون کمن ناون په نامه د اسم خاص او اسم عام نوم به طبعا تاسې اورېدلی وي چې مثلا ځینې وخت کې یو عام نوم دی، د ځینو مواردو کې مثلا د موږ ډیفینټ انډیفینټ آرټیکل په انګلیسي کې ویلي دي یو اسم لکه کمن ناون دی، خو انډیفینټ یا ډیفینټ آرټیکل په کارولو سره هغه ډیفینټ کیږي. نو په دې اساس نو د لام تعریف هم په عربي کې د عین مواردو دپاره کارول کیږي. مثال زه تاسو ته مثال درکوم. لام تعریف اصلا لام تعریف څه ته وایي، اول د مفصلې خبرې کوم مرګرو، بیا شاته نورو مواردو ته داخلیږم. لام تعریف دې ته وایي چې لام ساکنه وي. کله چې لام ساکن وي دغه ته لام تعریف وایي مرګرو. کله چې لام ساکن وي خو دا د تعریف په توګه کارول شوی وي. کله چې لام مثلا ساکن شي په ابتدا د کلمه کې یو شی یاد وساتئ مرګرو، په ابتدا د کلمه کې قطعا یو ساکن حرف نشي راتلی، یو ساکن حرف نشي راتلی. دا لام په خپل ذات کې زه نشم کولی چې د څه شي په هغې کې راولم تر څو چې دې سره یو حمزة الوصل ونه کړم ال. پس موږ دغه ال کلمه چې کاروو د په عربي کې د تعریف دپاره پس ال
د ال چې راغلی وي دا د اسم د علایمو نه یو علامه دی. اصلا په ذات کې زموږ هدف د لام تعریف دی، لام ساکنه تعریف دی، خو حرف ساکن په خپل ذات کې نه تلفظ کیږي تر څو چې یو متحرک حرف ورسره یو ځای نشي هغه تلفظ نه کړي. نو بله چاره نشته، موږ حمزه ورسره وصل کړه. حمزه مو د څه دپاره وصل کړه؟ ولې بل حرف مو ورسره ونه لیکلو چې حمزه، ځکه چې حمزه الوصل یا دا ډېر ښه خصوصیات لري. خپل خصوصیات یې دا دي چې که چېرته دته ضرورت شو، یعنی د کلمې په ابتدا کې راځي تلفظ کیږي، لکه الحمد، الرحمن، الرحیم، کله چې ضرورت وي تلفظ کیږي. خو که چېرته ضرورت نه و ځان لرې کوي، بیا وایي چې بس صحیح دی ما ضرورت نشه زه ځمه. مثلا الحمدلله، 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 رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحیم. وګوره مخکې مو وی چې الرحیم، خو چې نون مو وسکه الرحیم، دې ځان وایستو وایي چې اوس ماته ضرورت نشته، بل متحرک حرف شته چې د لام سره هغه ښه. اوس خیر په دې باندې خبرې کوو چې دا څنګه. اوس به مرګرو دومره ووایم، تاسې اوس په یو راز پوه شوئ چې دغه اصلا هدف لام تعریف دی، ال تعریف نه چې ځینې خلک ال تعریف وایي. لام تعریف اصلا په خپل ذات کې لام ساکنه دی، خو دا چې هر ساکن حرف په خپله نه تلفظ کېږي تر څو چې یو متحرک حرف په مقابل نه کې یا مخکې نه کې. نو موږ حمزه الوصل د دې په خاطر په لام باندې مخکې کوو چې دا ښه خصوصیات لري، که ضرورت شو خو هغه د شته او که ضرورت نه شو دا نه تلفظ کېږي. نو په دې اساس که ته با ورکې بل، نو با خو په هر حالت کې تلفظ کېږي. که میم مثلا ورکې، میم خو په هر حالت کې تلفظ کیږي. مثلا اوس څنګه مرګرو، نو تاسې به عربي کې ال کلمه اورېدلې وي. دا کله چې ځینې مرګرو نه د عربي ژبه نه ځینې هغه کوي ال مثلا الکتاب والوستاذ، مثلا هر شي کې په پښتو کلماتو کې ال کلمه کاروي. نو ال په عربي ژبې کې ډېر زیات کارول کېږي. ال تاسې به طبعا اورېدلې وي ال زیات. ولې کارول کېږي اوس دې باندې لږه خبرې کوم، بیا اصلي موضوع ته داخلېږم. مرګرو د اسم علایم ځخ ډېر دی، د اسم علایم ځخ ډېر دی، خو تر ننه پورې چې کوم موږ څه ویلي دي، تنوین د اسم علایم دی. تنوین څه معنا؟ دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه، دا د اسم علامه دی. هر چېرته چې تاسې په کومه کلمه باندې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه، دا اسم دی، بدون د شکه دا اسم دی. چې چېرته تاسو لیدل رواخلی، مثلا که زه رواخلم چې عذابون، دا هغه دی مثلا دوه هغه لري، دا اسم دی عربي کې، ځکه تنوین لري. علیمون دا چې دی تنوین لري، دا اسم دی علیم کلمه، ولو که صفت دی، صفتم اسم دی. صحیح دی؟ ځکه چې عربي کې یا اسم دی یا حرف دی یا فعل دی، بل شی نشته، د درې موارد کېدای شي. نو دام اسم دی. هر شی چې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه ولري، دا اسم دی. ښه، کله چې دا اسم دی وبخښئ زه درته ښه پاکه کړم. نو اوس که چېرته ال وي، دویمه علامه دا د هر چېرته په کومه کلمه چې ال راغلی وي، دا د اسم علامه دی. هغه 100% اسم وي. په کومه کلمه کې چې ال کارول شوی وي، دا به اسم وي. خو دې ته که فکر وکړو، تنوین به اسم نکره وي، عام نوم به وي، اسم نکره. خو که چېرته ال په وارد شي اسم به وي، خو اسم به څه شی وي؟ معرفه به وي. اسم به څه شی وي؟ معرفه. ځکه چې دلته لام تعریف پرې راغلی دی. لام تعریف یعنی اسم. دلته که زه ولیکم، مثلا که زه تاسو ته ولیکم چې کتابون، صحیح شو؟ کتابون. دلته که زه دلته تنوین ورکم، دا اسم دی، صحیح شو؟ خو دا اسم نکره دی، معرفه نه دی، صحیح شو؟ که چېرته دا د اسم علامه نه یو علامه دی، ځکه تنوین راغلی. اسم څنګه مو وپېژندو؟ ځکه مو وپېژندو چې موږ ته ویل شوي وو چې کله چې په کوم کلمه کې دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه یعنې تنوین راغلی وي، دا اسم دی. نو دلته دوه ضمتین یعنې تنوین دی، دوه پیشونه دي، نو دا اسم دی. بلکل دا مې ومنله. خو دا اسم معرفه نه دی، نکره دی، اسم عام دی. او کله چې ال پر راشي، ال دا هم اسم شو، صحیح شو؟ الکتاب. اوس څه شی کوو؟ دغه په یو کلمه کې دوه رقم شیان نه ځایږي چې هم معرفه وي، لکه ال چې پر راشي اسم معرفه کوي، ځکه لام تعریف پرې راغلو. نو چې لام تعریف راشي، دا اسم معرفه کېږي. نو په یو کلمه کې دا نه کېږي چې هم اسم معرفه وي او هم اسم نکره وي، لکه دا
اسم معرفه اسم نکره یا عام نوم خاص نوم د یو بل ضد دی چې یو بل ضد په یو کلمه کې نه جمع کیږي. تاسو بلیدلی وي یو څوک چې یو ورونه می چې خپل منځو کې سره ضد په یو کور کې نه اوسېږي، کله چې اختلاف پیدا شي جدا کیږي، هغه په خپل لار ځي دا په خپل لار جدا کوي. نو مطلب دا چې دلته صحیح ده، دلته کچیرته د تنوین غکو الله ریکو صحیح شو. اوس اسم نکرهش کتاب یو کتاب، کتاب کتاب یو کتاب، هاذا کتاب دا یو کتاب دی، هذا قلم دا یو قلم دی. خو که زه چې الکتاب د لام تعریف په وضع کم الکتاب بیا دغه ضرورت بیا تنوین ناراضي، ځکه چې دا چې شو معرفه شو، چې معرفه شو الکتابو دوه پیشونه به په په یو پیش بدل کی، که دوه زیرونه وي دا به په یو زیر بدل کی، که دوه زورونه وي دا به په یو زور بدل کی. نو دغسې خبره. اوس الکتابو په دا خبره باید مرګلو پوه شوي وای. نو الکتابو دا اسم خاص دی، یعنی خاص کتاب. موږ وای ذالک الکتابو. نو قرآن کریم ته اسم خاص دی کتاب، الکتاب ورته ویلی دی نه کتاب، ځکه چې قرآن کریم عام نوم نه دی، قرآن کریم خاص نوم دی چې د هر کتاب دپاره موږ نشو استعمالوای دا کلمه الکتاب. قرآن عظیم کې وای ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب داسې نه ده چې ذلك کتاب، داسې نه، ذلك الكتاب خداغسې. بیا خدای دې وکړي په دې پوه شوي وای. بل مثال مرګرو قلم دا معنی چې یو قلم یو قلم، هذا قلم، هذا قلمي، هذا قلم معلمي مثلا داغسې. نو که چېرته زه وایم صحیح ده هذا قلم یعنی دا قلم ده، که زه وایم چې هغه قلم دا خاص ته بدلوم لام تعریف یعنی الکلمه پې ولیدوم صحیح شو. القلمو دغه نه به چې شی کومه د یو به تپا کومه، ځکه چې اسم د تنوین د اسم نکره صفه هغه ده سمبول ده، او لام د اسم معرفه د اسم خاص. نو د دواړه اسم خاص اسم عام په یوه کلمه کې نه جمع کیږي. که دغه عام کوو نو البته لرې کوو چې داسې هغه کو عام کو، که چېرته دغه خاص کوو نو الکه کوو نو بیا به دغه کوو القلمو یا قلمون، قلمین القلمې، قلمن القلمه دغسې چال به پې کوو. دا خدای دې وکړي چې په دې ټکه پوه شوي وای. نو الکلمه عربي کې د هغې دپاره کارول کېږي. زه تاسو نوره مثالونه مخکې د دې نه چې موضوع ته داخل شه ملګرو، زه غواړم چې په موضوع مو لږ ذهن خلاص کړم، د دې په خاطر دا خبرې کوم چې ستاسو په د موضوع لږ ذهن خلاص شي. ښه نو اوس ملګرو چې عربي کې هر اسم وي تاسې مثلا په مخکې کوی شئ د معرفت دپاره چې په اسم خاص باندې بدل کړه، اسم خاص. که زه مثلا ووایم مثال شجره تیږې ونې ته وایي، حجره تیږې ته وایي، شجرتون صحیح شو. ونه معلومه نه ده چې کومه ونه عامه ونه ده چې کومه شجرتون صحیح. که زه وایم چې لام الشجره صحیح، نو دغه نه به دا لرې کړم الشجرتو، هغه ونه ځانګړې ونه، هغه خاص ونه. نو موږ وایو چې شجرتون a tree په انګلیسي کې، الشجرتو the tree هغه ونه، کومه ونه اوس معلومه چې کومه یعنی هغه ځانګړې ونه چې هغې په باره کې یو شاته خبرې شته، یو داستان موجوده. الشجرة التي هغه ونه چې دغسې یو جریان شته، الشجرة ځکه ته خاص کړه. که شجرتون ووایې دا ترې لرې کړي نو دا معنه چې مثلا هره ونه هذه شجرتون، هذه شجرتون دا یو ونه دی. اوس ضرور څنګه ونه ضرور هم نه دی، خو که زه چې الشجر د لام الشجرتو نو دا هغسې. اوس په دې باندې مې انشاءالله موږ خبرې کوو. مثلا د که نوره مثال هر رقم مثال ووایئ نو تاسې کوی شئ الف لام پې مخکې کوئ. یو بل مثلا جدار دیوال ته جدارون صحیح شو، جدارون الجدارو دا هغسې. مثلا بل مثال مثلا که زه ووایم چې معلم a teacher، المعلم the teacher. وګورئ ملګرو المعلم صحیح. که زه طبیب زه
الطبيب صحیح شو الطبيب الف لام په مخ کې کړه صحیح شو الطبيب دا به لري کوم نو تاسو په هر اسم عام یا اسم نکران الف لام تعریف یا لام تعریف د دې لپاره چې اسم نکره اسم معرفه ته بدل کړئ صحیح شو وس که یو اسم خپل معرفه وي نو بیا الف لام په اسم معرفه کې نه کاروي یو مثال مثلا محمد دا اسم خاص دی خاص نوم دی نو محمدون چې خپل خاص دی څه ضرور چې تاسو لام تعریف دی اسم معرفت دی پاره پاره کې دا خپل معرفه ده اسم معرفه ده نو المحمدو دا څنګه دا سنرازي نو په اسم نکره باندې با لام تعریف مخی کوي البا په مخی کوي چې اسم معرفت بدل کی خو یو اسم چې خپل معرفه وي یعنی خپل د اسم تعریف وي اسم معرفه وي نو هغه ته څه ضرورت چې لام په مخی کوي نو دغه لام نه مخی کیږي نو اسم خاص باندې لام نه مخی کیږي محمد مجیز کله داسې المحمد نشو ویری نه په ټول عربي کې او نه په قران کې المحمد پیدا کی نو په دې اساس خدای دې وکړي چې په دې ټکی مرګلو تاسو ما سره پوه شئ وای ان شاء الله چې دا کې بستونزه وی یا بنوي کته ستونزه مرګلو ماته وای اوس اصلي خبره ته راځم اصلي خبره ده یو بل خبره تم راځم چال کې چې تاسو باندې دا خبره ډېری بوج نشي نو دا باندې خو پوه شئ طبيب الطبيب قلم القلم صحیح شو مثلا شجره الشجره جدار الجدار معلم المعلم مهندس المهندس تاسو اوس پوښه الکتاب القلم الجدار الف لام دا غسی د لام تعریف دی دا پکې کیږي اوس یو بل راسته اوس په دې باندې پوښه چې موږ الف لام ورکوای شو خو اوس یو بل تخنیک تم راځم چې هغه څنګه صحیح شو مثلا مرګرو زه وایم چې دغه کتابون کې درته وایم صحیح چې تاسو کتابون که زه وایم چې الکتاب الف لام د لام تعریف پیراولم لام همیشه ساکن دی الکتاب صحیح شو دا به داسې صحیح شو ځکه چې دا کتابون داسې و چې لام تعریف مې پراوستو الکتاب دغه ضمتین ضمه واحده ته بدله کړه یو ته الکتاب تاسې به ووایئ چې استاذ ته هر وخت د حمزه ته فتحه ورکوي الکتاب القلم الجدار الشجره مثلا النور د ټولو کې ته دغه بالکل دا ډېره ښکلې خبره شوه نو مرګلو کله چې دغه حمزه الوصل چې دی دا به همیشه په ابتدا د کلمه کې فتحه خوري دا هیڅ کله بل حرکت نشي اخیستی همیشه الکتاب به وایي تاسې الف ته به دغه حمزه چې دی حمزه الوصل دی ته وایي سواد ځینې وخت کې سواد په لیکل کېږي چې حمزه الوصل معنا لري دا به همیشه زوار خوري الکتاب القلم نو القلم دا به همیشه فتحه خوري د لام تعریف القلم الكتاب المعلم المدرس الشجرة النور الثوبة په ټولو کې مرګلو چې شي بکې دا به همیشه د القلم نشي ویل کېدی نه دا زر قطن نه نه پیش قطن نه همیشه به چې شي خلی فتحه نو په لام تعریف کې اغا مقبل حمزه الوصل به همیشه مفتوحه وي یعنی فتحه به یعنی زوار به اخلي خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وای نو مرګلو تر دې اوس لږ ان شاء الله چې موضوع ته داخل شمه نو تاسې به بوج نه وي تاسې پوه شوئ په دې باندې چې د ال دا خبره ده چې عربي ژبه کې ال کارول کېدو ال خو دغه خبره وه چې عربي ژبه کې ال کارول کېږي نو په دې اساس کارول کېږي چې ال یو اسم معرف نکره اسم معرفه ته بدل کې دغه وجه ده چې د لام ساکن ته لام تعریف ویل کېږي دغه وجه ده چې د لام ساکن ته لام تعریف ویل کېږي موږ وویلې دې کې موږ مرګلو څه شیان زده کړه یو مدا زده کړو چې دغه حمزه الوصل که په ابتدا کې راشي ویل کېږي همیشه فتح غواړي که ابتدا کې راشي ویل کېږي الکتاب صحیح شو همیشه ویل کېږي همیشه به څه غواړي فتحه بخوري الکتاب صحیح شو الکتاب صحیح شو دغسې یا دلته الف ته یا شه دغه وله همیشه فتحه خو دلته که تاسو مثالونو ته متوجه شئ ما څو رقم ته المعلم صحیح شو المعلم صحیح
معلمو صحیح المعلمو په دې کې ال ما وویلې صحیح شو ال که شجره تاسې متوجه شئ الشجرة ما وی چې اش دا خو پوهیږو چې د حمزه همیشه فتحه په ابتدا کې اخلي دا همیشه ساکن دی د لام ځکه لام تعریف همیشه لام ساکنه دی الشجرة اوس دغه مې الشجرة دغه المعلم الشجرة که دغه دوه کلمو ته متوجه شئ المعلم په ال کې مې دغه ال د لام تلفظ کړو مرګلو دغه کې مې چې شوی ویلې دغه کې مې چې الشجرة په دې کې مې د لام ونه ویلې دا ولې اصلي خبره موږ داره چې ولې دا کې المعلم دې کې الشجرة مې وویلې نو راشه چې اصلي خبره ته راشو ولې مې دغه خبره وکړه ها دا مهمه ده مرګلو اوس دې کې اظهار کیږي اظهار په دا معنا چې لام ظاهریږي ال دې کې ادغام کیږي ادغام دا معنا چې د غلام نه نوځي په د مباح حرف کې نو نه ویل کیږي اش دا غسي اصلي خبره ما دغه دی درس راشه چې درس موضوع ته داخل شو چې اوس یعنی موضوع چې شي ښه دا به مزپاکما ښه لام التعریف ما درته ویل چې مرګلو لام التعریف په د لام تعریف همیشه چې شي ساکن دي چې شي لام ساکنه وي صحیح شو په دغه حمزه الوصل د لام ساکنه دا غسي راځي وس مهمه خبره ده چې لام تعریف دوه رقمه کیږي صحیح لام تعریف کې دوه حکمونه دي یو دا چې د کې اظهار کیږي چې شي اظهار او بل دا معنی چې د کې ادغام کیږي نو تاسو اوس باید په خبره پوي وای سره چې اظهار څه معنی او ادغام څه معنی اظهار دا معنی چې ظاهریږي کزه کلمه وایم د کې لام ظاهر شي کله چې زه دلته مثال وایم صحیح شو د لام ساکنه د لام وویل شي نو دلته چې دا اظهار دی که زه وایم چې مثلا د کلمه کې یا یو کلمه وي چې په شروع وي د لام و نه وایم لام و نشي ویلی بل سره دغه د ما قبل متحرک حرف په بل حرف کې نه نوځي یعنی ادغام شي شد وخوري شد نو دغه کې چې ادغام نو وسره زما تاسو به وایئ چې استاد د کلمه وقتم چې عربي کې ډیره کارول کیږي اوس پوه شو چې د لام تعریف دی خو د مخکې حمزه الوصل ځکه ورنه کارول کیږي چې لام تعریف لام ساکنه وي همیشه ساکن حرف خپل نه ویل کیږي تر څو چې یو متحرک حرف په مخ کې نه کې نو حمزه الوصل د خپل خصوصیات لنګانه چې ډیر خپل عادتونه لري عادت شلکیږي نه عادت دا چې ورته ضرورت شو هغه د کارول کیږي وای که چیرته بیا ضرورت نه و مخکې بل متحرک حرف بیا یغه ته ځای ورکوي وته چې ځا اوس قرار آرام کې نه مته خپل کار وکړه قرار ناست وي आवाज نه و باسي او ترڅو مثلا کزوان چې الحق ویل کیږي کزوان چې بالحق بیا حمزه بالحق نه ویل کیږي بیا حمزه خپل आवाज ورکوي بالحق مثلا کزوان چې الله مثلا الله د حمزه ویل کیږي په الف لام تعریف کې کزوان چې من الله د نون متحرک په مقابل شو بیا حمزه ساکنه شوی چې زه وز خپل کار نه کوم ځکه دلته یو بل متحرک حرف پیدا شو نو من الله هغه خپل آرامه کین یا بالله یا لله په ټولو کې حمزه الوصل بیا کار نه لري نو دغه صفت چې خپل صفت لري نو موږ حمزه په مقابل کوو چې ترڅو ساکن حرف आवाज پیدا کړي نو موږ ځکه وایو دغه په عربي کې د تعریف لپاره ډیر کارول کیږي چې ما الکتاب والشجره زیات مثالونه درکه اوس به دغه نه زیات مثالونه درکمه نو اوس راځو دته چې د لام کله ویل کیږي د لام کله ادغام کیږي ښه دې لنګانه چې کله ویل کیږي تاسو به حروف قمری په نامه چې داسې نشته د لام قمری او لام شمسی ده و خیر حروف قمری به موږ نوم اصلا وکړو چې تاسو پوه شئ حروف قمری نومونه به تاسو مرګلو ولیدل یا قمری حروف و به خیر چې زه به دغه خاص پښتو ته وایم نه حروف قمری دغه دریغ وانته
قمري حروف. قمري حروف اصلا لام قمریه، لام شمسیه، لام قمریه او لام شمسیه. خو خیر زه تاسو ته په دې طریقې باندې وکم. او ادغام په کوم حالاتو کې کیږي؟ شمسی حروف. چی شي؟ شمسی حروف. قمری حروف، شمسی حروف، یا حروف قمری، حروف شمسی. اصلا دا لام قمریه او لام شمسیه ده، حروف ندي. کله چې لام شمسیه یعنی شمسی لام د ځینو حروفو نه مخکې راشي هغه ته لام شمسی ویل کېږي، لام قمري هغه ته چې ځینو حروفو نه مخکې راشي ادا شي. خو مهمه خبره څه شی ده؟ مهمه ولې شمسی او قمري ورته وایي؟ قمر عربي کې میاشتې ته وایي، سپوږمۍ ده میاشته. شمس په عربي کې لمر ته وایي، لمر. خدای پاک په دغو دواړو باندې قسم خوړلی دی. مرګلو ما وویل چې عربي ژبې کې قمر میاشت ته ویل کېږي، شمس لمر ته. نو خدای پاک ما ویل چې په دغو دوو مخلوقاتو باندې قسم هم یاد کړی دی د لویۍ په خاطر چې ما درته ویل چې والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. نو مطلب دا القمر دلته قمري حروف یا لام قمري یا لام قمري ولې ورته وایي؟ القمر که تاسې القمر وګوره لام تلفظ، لام څه شو؟ تلفظ. القمر. نو مطلب دا چې د ال نه یا د لام تعریف نه شاته هر حرف راشي او دلته لام تلفظ شي، دغه حروف قمري وایي. القمر. الکتاب. پس که کتاب هم کاف هم راشي، دا مثلا دا قاف هم لام حرف قمري دی، کاف هم دی. الکتاب. المعلم. میم. المعلم. لام تلفظ ظاهر کیږي، اظهار کیږي دلته. المعلم. الهواء. البيت. بیت وګوره. البيت. الجدار. د جیم ته وګوره. نو په دغه سیستم سره که داسې راشي مثال الجمل، مثلا دغسې لاندې چې راځي نو مطلب دلته لام ویل کېږي. او دلته الشمس ته که راشو مرګلو، الشمس ته که راشو د لام خو ساکن دی، شین. صحیح شو؟ اوس مرګلو که الشمس کلمې ته غور وشي، دا شاد خوري. الشمس یا الشمسو مثال، یا الشمس الرقم چې وایي مثال الشمسو. صحیح؟ اوس الشمسو وګوره دلته د لام نه ویل کېږي، دلته الکلمه راغلی دی، دلته لام تعریف دی، خو شاته شین راغلی دی، دلته ادغام وشو. څه وشو؟ ادغام وشو. مطلب دا دلته وګوره شد راغلو. شد چې کله یو حرف په بل کې نه راځي ته موږ ادغام وایو د تجوید ټرمینالوژي په اساس. نو الشمسو موږ نه وایو الشمسو داسې نه وایو. الشمسو د مقبل متحرک په مابعد دغه د لام نه شاته هر حرف چې راځي دې کې نه باسو. نو مطلب د دغه ځکه شمسي حروف یو ته ویل کېږي چې ادغام وشي او لام تلفظ نشي. الشمسو. السماء. که زه ووایم السماء اوس دلته سین راغلی. السماء. یا وایم النور. موږ نه وایو النور. موږ نور النور. من النور. في النور. بالنور. موږ نه وایو چې بالنور. في النور. مثلا من النور داسې من النور. نو السماء النور دغسې شیان. نو اوس دې ته ځکه حروف شمسي او قمري وایي چې القمر دا یو مثال درته یو قاعده ده. القمر کې لام ویل کېږي، نو هر حرف چې شاته قمري حروف راشي لکه قاف وانته کاف وانته میم دلته لام ویل کېږي القمر. او که شمسي حروف راشي دلته ادغام کېږي الشمس. دا یو مثال درکړی دی چې وګوره الشمس کې د شین راغلی، شین حرف شمسي دی، نو لام نه ویل کېږي الشمس. نو هر شمسي حرف چې دلته د الف لام نه شاته راشي ادغام کېږي الشمس. اوس مرګلو دا خبره مخکې نه ده بند شوي، ډېر ښه چې مخکې نه وي بند شوي، زما تکرار وکړو. نو اوس مرګلو اوس په خبره سره پوه شو چې شمسي څه منه، قمري څه منه. راشه چې اوس مخکې لاشم اوس ټول حروف درته تقسیم کړمه چې کوم وخت کې ویل کېږي کوم وخت کې نه ویل کېږي. صحیح شو؟ زه به اوس دغه دلته ټول حروف
دلته ولي کومه چې 28 حروف دي کومو کې ویل کېږي کومو کې نه ویل کېږي. صحیح شو؟ نو دلته به القمري کې زه تاسو یو مثال ولیکم چې تاسو ذهن بیا القمر. صحیح شو؟ القمر وګوره د لام ویل کېږي القمر. که دلته زه وایم چې الشمس شمسي حروفو کې صحیح دا خو همیشه ساکن دی لام الشمس. صحیح الشمسو دلته وګوره الشمس دلته ادغام راغلی دی لام نه ویل کېږي الشمس نه الشمس. ولې نه ویل کېږي؟ ځکه چې د لام مخرج او د شین مخرج ډېر نږدې دي، د دغو دواړو مخرجونه نږدې دي، نو د مخارجو د تقرب پر اساس نه ویل کېږي. دا سهولت دی چې باید مدغم وویل شي. الشمسو دا تکلیف دی ځکه مخرجونه یې نږدې دي، نو سخت دی تکلیف دی چې لام وایي بیا عین نږدې مخرج کې راتاو شي. نو د سهولت په خاطر الشمسو والشمسو من الشمس بالشمس فی الشمس دغسې. نو تاسې کولی شئ چې دغسې الشمسو دغه موارد تاسو دغسې وکاروئ. ښه اوس راځم چې الف لام نه کوم اوس الف لام نه ال مثلا کلمې کې صحیح شو د لام تعریف نه شاته که قمري حروف راشي هلته لام ویل کېږي، او که الف لام نه شاته شمسي حروف راشي شمسي حروف. صحیح شو؟ دلته به نه لیکمه بره تاسې پوه شوه چې شمسي دلته ما زه به ولیکمه قمري حروف شمسي حروف. صحیح شو؟ شمسي حروف دا قمري حروف اظهار په شمسي حروفو کې ادغام. نو ال نه که مخکې د هغه حروف راشي د قمري لام ویل کېږي، که شمسي راشي لام نه ویل کېږي ادغام کېږي یعنې شد خوري. ښه اوس څنګه تاسې به پوه شئ. راځئ چې دغه 28 حروف دي 28 حروف دي په د 28 حروفو کې دغه 14 حروفه قمري دي او د 14 حروفه شمسي دي. راشه چې دا پیدا کړو چې د 14 حروفه قمري کوم دي چې یعنی ال د لام ویل کېږي، او د شمسي کوم دي چې د لام نه ویل کېږي. دغه ته به راشو. ما خو داسې میخانیک نه دي زده کړي او نه تاسو ته د میخانیک هغه درکومه مشوره. نو مرګلو راشي عملي وګورو چې څنګه که چېرته الف نه شروع کوو چې الف قمري دی که شمسي. الف مثلا الف یو مثال داسې مثال ووایو چې په الف باندې شروع شوی وي حمزه باندې البته دې باندې شروع شوی وي بیا یې ووایو مثلا که زه اسلام ووایم. صحیح اسلام په الف شروع دی الاسلام. نو والا دلته خو داسې دی چې دا لام ویل کېږي. پس چې لام ویل کېږي حمزه څه شو دا قمري شو القمر کې لام ویل کېږي. پس الاسلام هر حرف کې چې شاته راشي او مثلا حمزه وانتی یا الف وانتی او دا ویلی شي لام ویلی شي دغه قمري دی القمر الاسلام. پس الف حرف چې شو قمري شو الاسلام الابن الاسلام مثلا مثلا که هر اسم چې په حمزه شروع شوی وي د لام ویل کېږي. نو موږ دغسې وایو. نو پوه شو د دې مثال نه چې واقعیت الف چې دی حرف قمري دی. با ته راځو چې با څنګه دی. با زه به دلته الاسلام دا مثال شو الاسلام. نو موږ د لامې څنګه وایو الاسلام. صحیح شو؟ که راشو دوی ته با څنګه مثلا یو داسې نوم چې په با شروع شوی مثال زه وایم چې مثلا بارز مثلا وایم یو که زه اسې نوم وټاکمه بارز البارز د لام ویل کېږي بلکل ویل کېږي. پس دې نه پیدا شو چې والا بام لکه قمري دی ځکه القمر الاسلام البارز. پس هر چېرته چې قرآن کې د الف لام نه با راغلی وي نو ادغام نه راځي همیشه به لام وایي. صحیح شو؟ نو تاسې البارز نو تاسې هر اسم چې په البارز مثال که زه دلته البارز. صحیح شو؟ داسې مثلا الف مثلا با تا څنګه مثلا یو تا لیکمه یو اوس الف لام التین ویلی شو نه چې نه شو ویلی ولخه د تا چې دی حرف د شمسي دی. حرف چې دی د تا حرف شمسي دی دا په دغه قمري کې نه راځي ځکه نه ویل کېږي. مثال که موږ وایو چې التین نو حروف شمسي دا منه چې دلته ادغام کېږي یعنی لام نه ویل کېږي. لام چې کېږي نه ویل کېږي چې ادغام کېږي نو شد خوري التین
والتين التين موږ نه وایو چې التين التين والتين دا شی نه وایو التين التين من مثلا في التين والتين نو دا دا تا چې دی حرف شمسی دی حرف شمسی په دا معنی چې ادغام کیږي یعنی شد خوري او چې شد خو د لام نه ویل کیږي لام تعریف دلته نه ویل کیږي التين خام مرګلو څنګه درس خو به در باندې سخت شوی نه وي تاسو یو اطمینان راکړئ خدای دې وکړي چې در باندې سخت شوی نه وي ښه الف با تا سا ته راځو سا یو سا ولیکئ ال په مخکې که ویل کیږي که نه السا موږ وایو که الثمرات الثمرات من الثمرات من الثمر ثوب الثوب من الثوب ولا دا چې دی شمسی دی شمسی دا معنی چې لام نه ویل کیږي لام نه ویل کیږي شاد خوري الثوب من الثوب ښه نو دام دغسې تاسو مثلا مثال ما درته وویلې چې مثالونه دې دپاره ډېر دي مثال که دغسې الف لام بیا ثوب نو موږ وایو چې الثوب الثوب نه دا چې مثلا الثوب داسې نه الثوب دغسې نو پوه شو چې تام څه دی حرف شمسی دی الف با تا سا جیم ته راځو جیم باندې راشه چې ال وکړو مثلا که دا الجیم که یا اجی الجبال الجبل الجبال ولا لام ویل کیږي چې لام کله ویل کیږي القمر کې ویل کیږي بعضه قمري دی نو موږ وایو لام ته بې به جیم به دلته ویسو موږ وایو چې دام قمري دی الجبال من الجبال في الجبال بالجبال مثال ټولو کې لام ویل کیږي چې ویل کیږي لکه الجبال الجمال الجمال صحیح شو وګوره دلته ویل کیږي الجمال صحیح شو نو دلته چې ویل کیږي لام چې وویل شو نو چې دا جیم دغه الف با او جیم دا حرف قمري دی ښه الف با تا سا جیم ح څنګه ح الف لام نه ال نه شاته ح چې راولي ویل کیږي مثلا حمد حمد الحمد او ولا لام ویل کیږي چې ویل کیږي نو الحمد موږ احمد خو نشو نه وایو الحمد نو موږ وایو چې ولا حمد دغه قمري حرف دی الحمد نو قمري حروف دې ته ویل کیږي چې لام مخکې په مقابل کې د لام تلفظ شي الحمد موږ وایو چې الحمد الحمید الحمید الحمر صحیح نو موږ وایو چې ولا واقعتم الحمد کې خدا بالکل د لام ویل کیږي نو چې لام وویل شو ځکه ح چې دی ح حرف قمري دی ځکه چې ما قبل لام تلفظ کې الحمد بالکل الحمد هغه خاص صفت هغه صفت نه الحمد لله هغه صفت چې هغه خاص دی الله دپاره دی ښه ډېر ښه نو مرګرو د مثالونه خو ما ولیکل تاسو دپاره خو زه د تخته پاکومه چې تر څو مثالونو ته لږ نور هم ځای پاتې شي دا ځای به زه پاکمه چې الف با جیم ح دا خو په د قمري کې راغلو اوس ښه ګورو ښه الخمر موږ مثلا الخمر یا الخمر الخمر چې وایو بالکل دلته لام تلفظ کیږي چې لام تلفظ کیږي خا قمري دلته لام قمري راغلی دی الخمر نو موږ وایو چې ولا دام په دې کې راځي خام په قمري کې الخمر من الخمر ويسألونك عن الخمر عن الخمر اوس قرآن عظیم شان کې مرګرو چیرته چې دا حروف ګورئ د لام تلفظ کوئ ضرور نه دی که څه شی ورکړي وي که نه ويسألونك عن الخمر عن الخمر ها دال څنګه راشه چې په دال باندې هغه لام مخکې کو الدال که الدال ولا الدال دا شد خوري دا نه ویل کیږي چې نه ویل کیږي نو دغه موږ چې شمسی دی الشمس التين الثواب من الثواب صحیح نو ولا دال په څه کې راغلو مرګلو شمسی کې وبخای مثلا دین کله الدين وګوره الدين إن
إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الإسلام إسلام كي دلتا ألف لام قمري ده قمري ده. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الدين. وقول الدين كي يا الدين داخل نويل كي دلام او اسلام كي وبر شو ځکه چې دا قمري او شمسي ده. خا په دا باندې ولا پوي شو ډېر خوان دی وکړو. خځو مخکې زال څنګه چې دال دغه ذات نه دی نو د ظالم د غاسي معلومیږي ځکه مخرجونه یو رقم دي. دال زال مثلا الزال خپل د زال وګورئ. الزال موږ نه چې الزال داسې نه الزال صحیح شو. نو دا دغام داسې ویل کېږي. را څنګه دا ری وګوره راشي. را وی دا خو ما تیار وبخې مخکې له مخکې دلته واچوله. داسې به کو مثلا الرا به واچوو. الرا یا الرا مثلا الرحیم الرحمن الرحیم من الرحیم. نون موږ داسې نه وایو چې د لام ساکنه موږ نه تلفظ کوو چې نه کوو. نو پوه شو چې را چې دی حرف شمسي دی یعنی ادغام خوري. هر چېرته چې لام الف لام نه شاته را راغله د را ته شد ورکوي. الرحمن الرحیم. اوس که تاسې ملګرو چېرته قرآن کې وګورئ بسم الله الحمد لله رب العالمین در حمزه باندې هیڅ شی نشته. تاسې همیشه زور ورکوئ. الرحمن الرحیم الحمد ټولو ته فتحه ورکوئ. همیشه فتحه ورکوئ. نو دا پوه شومه چې را داسې دی. زال چې دلته دی زام دلته دی. صحیح شو. زالکه الزیتون موږ الزیتون وایو که الزیتون وایو. الزیتون والتین والزیتون مثال التین الزیتون والتین والزیتون دغسې. نو دغه مو پوه شو چې دا والزیتون نه وایو. صحیح شو. را دا وشو. دا زا سین څنګه سین راشه سین پیدا السا یا اسا ولا دا سا غوانتې دی. سا ته ورته دی. نو اسا مثلا السماء من السماء في السماء إلى السماء. نو السماء نو سین چې شو سینم دغه دی پیدا شو چې دام ولا شمسی دی. چې شی دی شمسی دی ځکه چې نه تلفظ کېږي لام ادغام راځي دلته. شین ته راځو. شین نو شین خو ملګرو په د حروف شمسي ځکه ورته وایي چې والشمس الشمس غږېږي. نو دا خو هسې دی. دا خو هسې دلته دی. الشمس صحیح شو. سین شین سواد څنګه راشه چې سواد پیدا کړو. سواد باندې الف لام مخې کړو. الصابرین من الصابرین ولا لام نه ویل کېږي په یو کې. الصابر من الصابرین بالکل. نو دا دلته دی. صحیح شو. مثلا نو چې سواد چې دال دلته دی ملګرو. دال او دواد یو رقم ته وازوي. نو دام دلته دی. سا چې دلته دی نو دام دلته دی. کله چې مثلا زال دلته دی نو بیا زین دلته دی. صحیح شو. دا مشابه دي نه یو بل نه سره پوهېږو. دواد هم دلته شو. اوس توا ته لاړ شو چې دا څنګه راشئ چې پیدا کوم. مثلا راځئ چې په دا طالب مخکې کړو. الطالب آیا موږ وایو چې الطالب که الطالب چې کله وایو چې الطالب دا هغه خوري نو پوه شو چې توام چې شی دی شمسي دی. صحیح شو. کله ملګرو چې زال او زید دلته په شمسي کې راځي نو زویم دغسې اواز لري. زویم په شمسي کې دی. صحیح شو. توی زویم دلته شو. صحیح شو. الظلم ظلم که داسې ولیکو ظلمون الظلم بیا را شاط. صحیح شو. الظلم سواد توی زویم راشو. عین ته العالم كأعالم نه العالم. نو دلته ولا ویل کېږي لام چې کله تلفظ شو نو عین څه شو. عین چې شو ملګرو نو پوه شو چې عین حرف د قمري شو. العالم
الغريب غریب غریب الغریب الغریب غین ویل کیږي چې لام ویل کیږي دلته ال چې غریب چې ویل کیږي نو دا غین مو وایي چې دا چې شو قمري شو خاطوي عین غین د فا څنګه الفاروق الفاروق د لام ویل کیږي چې ویل کیږي نو فا څه شو فا حرف قمري شو وبخیر چې دا مې لکه قاب داسې غونته راتاو کړو دا به زه وبخیر دا صحیح وویله ما نه مو بیخي غالب بتسې یې کړه ښه الفاروق قاف څنګه قاف خو بیزو القمر القمر دا خو هسې قمري دی کاف څنګه کاف هم دغې ته دی الکتاب الکتاب کاف هم دې کې دی صحیح شو ځکه الکتاب کتاب وګورئ د کاف مو الکتاب لام څنګه ښه لام وبخئ د لام اول مثال ورکو داسې نه چې قمري کې ولیکم بیا قمري نه وي ځکه ما یاد کړي نه دي داسې میخانیک او یدیږي نه په طریقې باندې باید لاړ شو اللام اللام نه دا په شاخه دی چې هلته مې نه دی لیکلی لام په شمسي کې راځي ځکه چې دا هغه کېږي لام نه تلفظ کېږي اما قبل لام صحیح شو لیل که زه اللیل ولیکمه صحیح شو یا لیل لیل شپه اللیل چې وایم الف لام په مخې کوم دا لام به چې کوم اللیل من اللیل فی اللیل نو دغسې نو دا په شمسي دی ولا ښه میم څنګه میم المدینه 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 دا ویل کېږي دا لام تلفظ کېږي چې کېږي نو موږ شی وایو چې دا ملت څه دی قمري دی شمسي نه دی نون څنګه نون راشه الف لام په مخې کو النور النور لام نه ویل کېږي دلته ادغام خوري چې ادغام خوري نو دا څه شو شمسي شو النور من النور فی النور واو څنګه واو الوزر واو چې دی الوح مثال الوحي یا بل شي کلمه هغه کو الولد نو ولد الولد نو الولد دا ویل کېږي د لام چې لام ویل کېږي نو واو څه شو واو قمري شو وانون واو د ها څنګه راشه چې په مخې کو الف لام الهوا لام ویل کېږي چې ویل کېږي نو د ها څه شو دام قمري شو واو نون واو ها حمزه په مخې یا څنګه یا راشه چې یو الف لام په مخې کو الیمن الیمین ایمن خو نشه نو موږ وایو چې دام ولد څه دی دام قمري شو یا نو خدای دې وکړي چې څوارلس توازن برابر شوی راشه چې حساب یې کو دام باید څوارلس وي دام باید څوارلس وي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس ډېر ښه دلته خو کار شوی نو دام بیا هسې څوارلس دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس ډېر ښه نو مرګلو دغو ته وایي چې حروف شمسي او قمري دې کې څوارلس یعنې ټول 28 حروف دي په 28 حروفو کې دغه 14 قمري او 14 شمسي دي قمري په دا معنی چې دې کې ال د لام ویل کېږي او شمسي په دا معنی چې الشمس په دې کې د لام نه تلفظ کېږي ادغام راځي ادغام دا معنی چې شد خوري ال هغې کې اظهار کېږي یعنی لام ظاهریږي المدینه البیت ښه خدای دې وکړي مرګلو وبخئ چې درس واقعا لږ حجم یې زیات و ویډیو خو به طبعا اوږده شوي ډېر معذرت مې ومنئ خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي نه وای که پوه شوي نه وای انشاءالله بیا مې یو دونه وکړئ بعدي درس کې به انشاءالله راتلونکې ورځ بیا په دې باندې خبرې وکړو تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې ته ودرېږه چې زه د هغه کومه نه قطع کړم